نازیه اقبال به په پېښور کې ماسټر علی حیدر سره څه کارونه کول. قدرمنو، نن تاسو سره د دوی د پخواني وختونو څه ویډیوګانې څه کلیپس شریکوم چې موږ ته په لاس راغلي دي. نو تاسو مهرباني وکړئ موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو د دې ټول حقیقتونو نه خبر شئ. نازیه اقبال به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده، او ماسټر علی حیدر به هم تاسو پېژنئ چې هغه هم یو داسې سندرغاړی دی چې هغه ته ځکه ماسټر وایي چې هغه د پښتو ډېرو بلکې سلګونو او زرګونو سندرو ته هغه کمپوزینګ کړی دی، یعنې کمپوز کړي دي، هغه ورته میوزیک جوړ کړی دی، او د دغه ډېرو هنرمندان چې ورته وایي یعنې سندرغاړي د هغوی استاد هم دی چې په هغې کې دلراج ده، نازیه اقبال ده، یا نور داسې نن سبا چې کوم زلمي سندرغاړي دي د هغوی استاد دی. ویل کېږي چې کله نازیه اقبال ډبګرۍ ته راغله نو د ټولو نه وړاندې هغې ماسټر علی حیدر سره شاګردي کوله. د دوی په باره کې داسې څه ګنګوسې داسې څه خبرې کېږي چې دې سره یې کله شاګردي کوله نو ویل کېږي چې داسې څه نازیبه حرکات او نازیبه کارونه یې کړي دي. قدرمنو دوستانو، زموږ د دې ویډیو جوړولو یو خاص مقصد دی، او هغه مقصد دا دی چې د نازیه اقبال یا د دلراج یا د ماسټر علی حیدر په باره کې کومې خبرې کېږي نو هغه تر اوسه پورې هېڅ چا هم نه دي لیدلي، خو البته دغه یو قسم داسې خبرې دي چې دوی پسې کېږي، او دغه دروغ هم کېدی شي، بلکې دروغ ځکه دی چې تر اوسه پورې چا د هغې باره کې چا سره څه پروف نشته. نو موږ غوښتل چې دا ویډیو، دا معلومات، دا خبر تر تاسو در ورسوو. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. که څه نظر لرئ خپل نظر را سره شریک کړئ. په آینده کې له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.